ادي ورځ یو خبره کوله وی خداوند هیڅ کس مادر کسره نه بکوشه د چا مورم نه مړکې اون بچی کاکه او سولار مرگروف شکشتان کی شکشتان؟ رسولی کیست؟ خدا دویشانم با خدا خواستم تا مزور گوره ایو خوری وی خدا بزنش به خدا صبریم است د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا چې لاس دی اونې سراتیر د کړي د ژوند پلارا چې لاس دی اونې سراتیر د کړي د ژوند پلارا چې حوصله درکړي او داسې مشرور دی نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا خای چتللی دا کوسو کی خیراتنا غواړي خای چتللی دا کوسو کی خیراتنا غواړي هغه د تان لګلو یا هغه خور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او شغله تو کجا بودی؟ سلام علیکم سلام علیکم چطور هستی بیادرت؟ بیادرت خوب است تو کجا هستی؟ خواره دیجا بیا چطور هستی بیادره؟ خکاریگی میگه خوب بودم کجا خوب بودی؟ خواره؟ و خواره؟ نه چه میخوام؟ چه میخوری؟ دست خکاریگی چطور هستی بس بری جان؟ بخورم بخور بر تو چیز هم آوردیم تربوز مالم زد کی زد؟ رسولی مرزد کی؟ د پشت موا باز کی زده؟ رسولی خدا دیشانه رسولی قدمه چنگا شد که خش مرزد کی رسوله کی است؟ اون بچی کاکه او سولار مرگروف شکشتان کی شکشتان؟ رسولی کی است؟ خدا دویشانم با خدا خواستم تا مزور گوره ایو خوری وی خدا بزنش به خدا صبریم است ما برانډي تم پوش پر بیا درته مدرې د کوټي میما امیده دی چی بیدم؟ چهر از کجا گرفته بودی؟ کوکوی ما وجدم او قدر مارم میکنه میکنم حالا خو نمیزنه این نفر کسی که تو را زدی کدام خانه والا؟ اینی رسولی مرا زده رسوله نمیشه است؟ تو نگفتی که لاله مامه من کالی شکنده کام نور خان از نور خان کاله شکنده کردی جنگ نکرده باشنه چرا جنگ میکنی؟ خوارد دستان که خوارد دستان دا که خواره ما دستان دا شما خواره مرا چرا میزنی؟ بیچاره چی گناه کرده که یارا شما میزنی؟ رسولی زده
خانه شان برم پیشش کدام خانه شان است اینی خانه بتنگ آمده این نظر چرا میزنم ماره حالی که عزیز رو میرفتم خانه دروازه تا تک تک میزنم شما برش میگم آدم میشه یا نه خوار تا زده بود مالی برش میگم کی بیادر داره مثل عطاولی بیادر داره او جنگ نکده باش خیر است خو همسایه گری است نه که همسایه بسیار احتیاط کده باش خو صحیح است شغلانجه تو چطور هستی ها تو کی هستی ها تو کی هستی ایره که چپازه چی زدی مورسلی تو زد چقدر خوب دختر است نه زمان چی بتا چه بطلبم لکا دیوا د بتای سر کناره اور دی نشتا برش گفتی که اتار پیشت میرم حال پیشش میرم چی قیسیگیم وار میکن دا بیچاره اوس ماته فریاد کوي لکه خپل ورور ته چې لګي چې پلانکي والم بستانکي والم وې زرولیګې تو کجا بودی تو بیا نه بیا اینجا تو و چاچاګې ته میشم اینجا تو کجا بودی چاچا تو کجا بودی ها چه دفعه میشه که اولاد مرا بزنه داده هم دیگه نمیزنه صحیح سالم میرم پیشش اگه این کرد زدش بازبندیش میکنم خوب تو هم جنگ نکرده باش خوب ما سوداره چیز کنم برای تربوز چی دارم آورده منظور دی اخلاق نن راتا او خاندا که یا منظور دی اخلاق اینی کی است اینی زرولی او دیگه نامش چی است زرولی چیه؟ زرولی جان او دیگه نامش چی است شغله نه نامیزی زرولی جان نه زرولی جان کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا د مین کور دسترګو تور د زړه ټکور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا هغه د ګل پرنګ تازه سر اننګي دی نشتا هغه د ګل پرنګ تازه سر اننګي دی نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې سور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا نداریم بمبا را جور کنم بمبی مارا جور کو بمبا نداریم بمبی مارا جور کو بمبا نداریم از خانه دور بیاریم او از کدام خانه میاری او از اون دور میاری شما او نداری شخ میشیم یا الله یو عطا به چاته رسیږي دا بیچاره ډسیبل هغه ډسیبل ذهني تکلیف لري دا بیچارهګان بی مور دي د مور د مینې نه پاتې دي برنډې ماره د دې که مور وې که نه خپله ادې ورځ یوه خبره کوله وی خداوند هیڅ کس مادر کسره نه بکشه د چا مورم نه مړ کړي امین خدای پاک دې چا مور نه مړه کوي دې بیچارهګانو پر موږ حق دی هره میاشت راځو دوی ته ذهني تکلیف لري احتیام په کور کې د صحیح اوبو بمبه نه لري پاک اوبو بمبه نه لري دا تورسرې ده او بیا اعصابو تکلیف لري ذهني تکلیف لري که دا په دې لاره روان وي او اوبه راوړي خدا ناخواسته څوک ورته په بده ونه ګوري الله دې حیا او پرده وساتي نو صحیح اوبو بمبه صدقه جاریه ده کدی د پاره برنډې ماره پوش کو بیا ها برنډې مارم پوش کو کم فرمایش د دې ومنو کله دې صدقه څوک په غاړه اخلي یا د دې د پاره کم صحیح اوبو بمبه وهي د خپل مړو یا د خپل ورثو پسې د بسپری جان او شغله جان او زرولی جان
نو ښه صدقه ده او رښتیا هم چې صحیح وبوسه پاک وبوسه د خپل مړو پسې د خپل ورثو پسې صدقه وکړئ. نو د دې کور ته راغلو نن ورځ سودا هم راوړه. دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې د ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت پلار دې شهید شو د الله په امان. کمور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شو. لوی اختر د قربانۍ اختر را روان دی. راځئ قرباني وکړو په افغانستان کې وکړو د داسې بېوزلو افغانانو لپاره. الحمدلله الحمدلله په مختلفو ولایتونو کې به قرباني کوو او تیار مال به حلالو او مستحقینو ته به ورکړو. چې دا چا دا قرباني کړې یا تاولا ورور سره دې خدای خو کې او تاسو ټولو سره دې خدای خو کې او چې کوم هېواد کې دغسې تورسرې او یتیمانان او هغې سره څوک کومک کولی شي نو الله پاک د هغې نه ژوندي لري. هر هغه څوک غواړي چې قرباني وکړي د عطا فاونډیشن سره په اړیکه کې شي. شماره تاسو ته په سکرین ښکاري. مننه د الله په امان. ورور دې نشتا یتیم پلار